السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل ملګرو د موبایل کیمره ور بلاک کړي، یعنې کله چې بیا هغه په خپل موبایل کې کمره خلاصوي د موبایل کیمره بیا خرابه وي، یعنې د موبایل کیمره بیا نه خلاصیږي. نو ملګرو دغه تاسو څنګه کولی شئ که چیرې غواړئ چې په دغه اپشن باندې پوه شئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ غواړو چې ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډ کړو. نو ملګرو تر ټولو نه مخکې تاسو ولاړ شئ د خپل موبایل پلی سټور ته. ملګرو کله چې تاسو پلی سټور ته ولاړ شئ دلته به ملګرو تاسو کې ولیکئ چې کیمره لیست پکې ولیکئ. ملګرو کله چې تاسو دغه اپشن دلته کې ولیکئ، ګوره ملګرو دلته چې کله تاسو دغه کې ولیکئ بیا به دلته تاسو دغه اپلیکیشن دغه اوله اپلیکیشن د کیمره لیست دغه کیمره بلاکر دغه اپس به تاسو له دې څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې دغه اپس تاسو له دې څخه ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راسئ په خپل موبایل کې به دغه اپس تاسو خلاص کړئ. نو ملګرو ګوره کله چې تاسو دغه اپس په خپل موبایل کې خلاص کړئ د دې څخه مین انټرفیس ته انټرفیس یې دا رقم دلته دی تاسو ته رااړئ. نو ملګرو تاسو به لږ انتظار ورته کوئ. کله چې تاسو لږ انتظار وکړئ چې دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شو، ګوره ملګرو دلته لیکلي دي تاسو ته کیمره از انبلاکډ، یعنې کیمره نه ده بلاک، دغه موبایل کیمره بس چیز کې کار کوي. د هغه رقم که چیرې تاسو ولیکئ چې بلاک کیمره، کله چې تاسو په بلاک کیمره باندې کلیک وکړئ ستاسو د موبایل کیمره به چیز سي بلاک سي. که تاسو د خپل ملګري موبایل ته کیمره ور بلاکوئ نو هغه دا رقم تاسو بلاکولی سي. ګوره ملګرو زه یې د خپل موبایل کیمره تاسو ته راوړم. کله چې زه د خپل موبایل کیمره تاسو ته راواړوم هغه به اوس سمه کار به کوي. ګوره ملګرو دلته تاسو زما د موبایل کیمره ملګرو لیدلی شئ چې دا زما د موبایل کیمره ده. نو ملګرو ګوره دلته چې مثال کیمره سمه دمه ده، یعنې تصویر اخلي، هر څه کار کوي. ګوره ملګرو تاسو ولیدل. نو که چیرې زه غواړم چې دا کیمره دې چې بلاک دې شي نو دا به تاسو څنګه بلاکوئ؟ د هغه رقم نه به ملګرو تاسو به ولاړ شئ، ما درته ویل چې هغه اپلیکیشن ته، هغه اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ چې کیمره بلاکر ده، یعنې کیمره لیست په نامه ده، دغه اپس به تاسو خلاص کړئ. ملګرو کله چې دغه اپس تاسو خلاص کړئ د هغه رقم به صرف او صرف تاسو راسئ په کیمره بلاک باندې به کلیک وکړئ، یعنې بلاک کیمره. کله چې ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ چې بلاک کیمره مې ووالئ د هغه رقم به دغه دلته تاسو اکټیو کړئ. ملګرو ګوره هغه ان اکټیو ده، دلته بیا تاسو اکټیو کړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو اکټیو کړئ وایي ان بلاک کیمره، یعنې اوس یې بیرته ان بلاک کړئ. دلته ګوره ملګرو تاسو ولیکل شول چې کیمره از بلاکډ، یعنې کیمره چې شوله بلاک شوه. اوس تاسو په موبایل کې چې کومه کیمره ده د موبایل کیمره د هغه کار نه کوي، هغه چې شوه بلاک شوه. نو ګوره ملګرو زه اوس بیرته تاسو ته درښیم چې آیا زما د موبایل کیمره اوس کار کوي او که نه کوي. ملګرو ګوره صرف او صرف تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. ګوره وایي انفارچونیټلی کیمره هیز سټاپډ. ملګرو هغه کیمره چې شته کار نه کوي نو هغه کیمره به دلته چې شي خراب وي. انفارچونیټلی کیمره هیز سټاپډ، یعنې کیمره کار نه کوي. نو ملګرو په دغه ذریعه سره تاسو د خپل ملګري او د خپل موبایل کیمره دا رقم ته بلاکولی شئ. که چېرته تاسو غواړئ چې د خپل موبایل دا بلاک کړئ نو هغه هم دا رقم تاسو کولی شئ. بیا چې کله ستاسو ملګري ستاسو موبایل ور واخلي نو په هغه کې به دوی تصویران نشي اخیستی، ویډیو به نشي کولی، ځکه د ده موبایل کیمره به څه شي خراب به وي. نو که چیرې بیرته تاسو غواړئ چې ان بلاک کړئ صرف او صرف تاسو بیرته خپل اپلیکیشن ته ولاړ شئ. کله چې خپل اپلیکیشن ته ولاړاست دلته به ان بلاک کیمره ووایي، ان بلاک کیمره چې کیمره به بیرته ان بلاک شي نو د هغه رقم به بیرته اوس تاسو د موبایل کیمره بیرته چې شي سمه شي. نو ملګرو اوس ورته ګوره دلته زه رالم د موبایل کیمره مې خلاصه کړله. ګوره ملګرو د موبایل کیمره به اوس بیرته سمه وي، یعنې بیرته یې کار شروع کوي. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. که ویډیو خوښ سوې وي ویډیو درسره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ غواړو چې ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیو اپلوډ کړو. نو ملګرو بیا ویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.